بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان کې د زده کړو یا تعلیم اعلی کمیشن د هغې چې کوم د افغانستان د سکالرشپونو یا بورسونو د نظام د هغې مشر جانزیب خان وزیر صاحب را سره نن ملمه دی او په دې وروستو کې پاکستان اعلان کړی وو د افغانانو لپاره د سکالرشپونو یا د بورسونو د هغې په اړه سره خبرې کوو. نو ډیره مننه جانزیب صاحب چې موږ د مخ راکړ. اشتهار راغلی تاسو لخوا د ایچ ای سی لخوا. نو اوس هغه د سکالرشپونو د ورکولو هغه پروسه په کوم ځای کې ده؟ السلام علیکم طاهر خان اورا، ویلکم ټو ایچ ای سی. ډیره مننه تاسو دلته راغله. تاسو ټول کتونکو ته هم زموږ د طرفه السلام علیکم. تاسو ته څنګه اندازه ده چې ګورنمنت اف پاکستان د سکالرشپ پروګرام د 2012 نه چلوي هر کال. اول بیچ کې 3000 سکالرشپ میراو شو. افغانستان سکالرشپ د سټوډنټانو لپاره موږ ورکړل د 2018 پورې. 2018 کې سیکنډ بیچ هغه ته موږ نامه ورکړل علامه اقبال سکالرشپ. دویمه مرحله کې موږ 3000 سټوډنټانو ته بیا هم سکالرشپ ورکړل. خو ډیماند ډیر زیات و. ګورنمنت اف پاکستان دا فیل کړه چې د 3000 سکالرشپ پورا نه دي. په دریم بیچ کې ګورنمنت اف پاکستان 4500 سکالرشپ اناونس کړ. هغه اول بیچ لاست ایئر موږ فرست بیچ واخستلو. پاکستان کې نن سبا هغه کسان سبق وایي یونیورسيټانو کې داخل دي. اکتوبر 2024 کې موږ دا پروګرام بیا اناونس کو. سیکنډ بیچ موږ سره 2000 اپلیکیشن راغلي دي. اوس د تازه ده لپاره خو 2000 اپلیکیشن کې شارټ لیسټینګ کول ځکه چې افغانستان کې ټولو خلکو نمبر هم قدی قابل لکان دي جنکی دي. هغه کې لپاره موږ اوس یو پروسس شروع کړی دی چې سب د هفته په ورځ او د اتوار په ورځ د شنبه راتلونکي لکه دا راتلونکي سبا او نه بل ورځ دوه ورځې پس موږ یو آنلاین ټیسټ اخلو. دلته ایچ ای سی ټیسټینګ کونسل دی چې موږ د ګورنمنت اف پاکستان څومره ټیسټونه چې اخلو هغه یو اداره ده. بالکل یو داسې د پاکستان چې څومره ادارې دي د سپریم کورټ هم چې کوم آرډر کړی وو هغه مطابق چې کوم د ټیسټونه چرته مرضی دغه اداره یې اخلي. هغه اداره ته موږ ریکوست کړی دی چې د 2 ورځې موږ لرا کی موږ ټیسټ والو کم ځای کې بتاسو د سکالرشپونو لپاره دا ټیسټونه آنلاین اخلي. کم د پاکستان په کم ځای د کې 3 کیټګریز دي. یو خو هغه سټوډنټان دي چې په افغانستان کې دي. ٹھیک شو. افغانستان کې چې کوم زموږ ټیسټ به وي اب آنلاین وي. زموږ یو سافټویر دی په دې باندې خاص موده سره دا اعلان تاسو کړی دی چې دا طریقې کار دی. هغه اعلان مونږ کړی دی نن با ازیګر پورې ټول سټوډنټانو ته رول نمبر هم ملو شي. هغه کې به پورا ډیټیل موجود وي چې تب څنګه پیپر حل کوي. هغه سره با مونږ نورم انفارمیشن ورکړی وي. خو چې کوم سټوډنټان پاکستان نه اپلای کړي دا افغانیان دي او د پاکستان نه اپلای کړي دا هغه د لپاره موږ 2 سنټر جوړ کړي دي. لکه زیات نه زیات افغان مهاجرین آل سنټرو کې کوم ځای کې دی او بل التبه لکه حضوري یعنی التبه خلک موجود وي راځي با او هغه څه سنټر دی ځکه چې تاسو ته پته را چې افغانیان په خبر کې د کوټه کې یو په خبر کې دی او یو کوټه کې په خبر کې ایم ساينسز پېښور حیدرآباد کې یو اداره ده. ٹھیک التبا ټیسټ به یو شانتي وي. هغه آنلاین ټیسټ به التم وي. خود التبا داسې وي چې موږ په لایبرری کې هغه کې نولې لیبارټري هغه کې آی ټي لیب کې هم کې نولې وي. آی ټي لیب کې به زموږ سټاف هم وي چې دا سټوډنټانو ته دلته څه تکلیف راسي موږ ټیم به ور سره ولاړ وي. دغه څه په کوټه کې هم وي. کوټه کې به په خپل موجود وو چې التبا موږ دا ټیسټ اخلو. بیوټم انسټیټیوټ ته کوټه کې بلوچستان یونیورسيټي اف انفارمیشن ټیکنالوژي کله راشي اعلان وکړو شي دا ان شاء الله موږ په 2 ورځې کې به آنلاین ټیسټ دی. آنلاین ټیسټ ریزلټ به موږ سره اول مرحله کې به موږ د ټیسټ والو ټیسټ نه پس با چې کوم الکان او کوم جنکه خ پرفارمنس ټیسټ کې وکي اب موږ کوالیفای کو د سیکنډ مرحله ده پاره. سیکنډ مرحله ده پاره با موږ د دې سټوډنټانو انټرویو غانې اخلو. هر یو سټوډنټ با په انټرویو د لپاره په ټیسټ کې پاس کېدل د لازمي دي.
هغه لازمي هم دي خو کله کله به ځکه چې افغانستان کې هر صوبې په افغانستان حق دی ٹھیک شو زمونږ چې د کوم سکالرشپ ورکو کوشش دا کوو چې د افغانستان هر علاقې ته خپل حق ملاو شي صحیح ده صحیح ده او په دې کې با کدی شي د جلال آباد یو ماشوم وي او هغه میرټ بهای راشي او می بي جوزان کې وي یا چرته کندوز کې وي هغه میرټ لاندې وي ځکه چې هغه هم په دومره حق لري په افغانستان باندې چې څومره د کابل ولا لري د دې وجه نه چې مونږ به د فورن افیس سره زمونږ د ایمبیسی سره کې بنو د افغانستان چې ډیموګرافیک مطابق با مونږ شارټ لیسټینګ وکړو خپدې نو پدې پروسه کې کله تاسو تاسو کوم ما په لیک پوي کې خلک هم پوي کې چې پدې کې به تاسو بیا میرټ چې وته وي معیار دا به برقرار وي یعنی تاسو د ټیسټ او د انټرویو هغه معیار میرټ ته یا په کې سبل سمجھتا نه ټوټل میرټ ته ها ټوټل میرټ چې څنګه مونږ ما خبره وکړه چې افغانستان کې ډېر علاقې داسې دي چې پاغې کې تعلیم معیار کم دی او ځنه علاقې داسې دي لکه اوس کابل واچو ٹھیک شو کابل کې ټول خلک تعلیم یافته دي هایلی مونږ چې کله ټیسټ جوړو رزلټ برابر وو مونږ هر علاقې ته خپل خپل سیټونه ورکو صحیح ده صحیح ده هغه سیټ مطابق اوس کدی چې تعالی ښکارا شي چې یار دا له ډېر ما کمزور دی په معنا خو هغه علاقې کې جنې به د هغه علاقې نه تعلق لري چې هغه علاقې کې تعلیم کم دی هغه علاقې کې ریپرزنټیشن کم دی د سټوډنټانو ٹھیک شو پدې کې چې کله مونږ له داراشي مونږ به بیا د سټوډنټانو نه انټرویو غانې اخلو ٹھیک شو په انټرویو کې به ایکسپرټس ناست وي ٹھیک ده د ټولو کسانو خو تاسو په دې سلسله کې افغان حکومت یو سنې کې د طالبانو د هغې سره هم څه رابطه مونږ کوشش کوو بار بار چې افغان ګورنمنت سره هم په دې کې حوالو خو افغانستان کې چې څنګه د جنکو په تعلیم باندې او دغه تم راتلم مخما کې د سره رابطه کې پدې شو او د دې وجه نه مونږ په زاړه کو ټایم کې به مونږ د ټیسټ په افغانستان کې اخستو د ټولو سټوډنټانو خو اوس ځکه چې مونږ ته جنکو د پاره هغه شانته د تعلیم فیسیلیټي اویلیبل نه دي مونږ د پاره خو کجینې د کا الګ ته مشومان دي دواړه مونږ پر دواړو خیال کوو خاطر جنکو ته بلار شو په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده دا که تاسو طاهر خان وګورئ ځکه چې افغانستان او پاکستان دوه ملکونه دي هغه ماشوم زموږ ماشوم د هغه ماشوم ګورنمنت اف پاکستان هم غواړي چې د هغه جنکې چې کوم التنه د تعلیم نه پاتې شوی دي هغه د پاره مونږ سنسو زیات نه زیات سکالرشپ ورکو 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ په دې کې درې دیرش او سکالرشپ د جنکو د پاره سپیشل هغه به وی یعنی هغه به دغه هغه کې بعد جنکو د پاره موږ د سپیشل قدر یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي تاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته ځکه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي نو دا به حساس موضوع خوي نو تاسو په دې سلسله کې خو ظاهر خبر حکومت سره به یو انډرستاند مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه موږ چې د څومره جنکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ خپل ایمبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا موږ ورته لګاو ٹھیک ده چې هغه معشومه ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه ځای پورې دا خبره شوې ده دا شوې ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه محرم چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل او دا پروسه به کله پورې مکمل شي ټوټل د هر څه ټیسټونو بیا اعلان او دا ان شاء الله په دا دوامه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید لرو چې دا سرته ورسېږي روجینا یو دوه ورځې مخکې او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته باندې او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر ګریډ سټوډنټان انډر ګریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ د چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی
هغه سټوډنټان د تیارولو لپاره چې هغه کله مخکې یونیورسيټیانو ته ځي مونږ د دې لپاره دلته 0 سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو. صحیح شو مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته لپاره به 3-4-5 میاشتې به مونږ هغه ته انګریزي وایو پاکستان جبه به زده کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زموږ مین سمستر راځي د انډرګریډ ولا سټوډنټان به هغه کې مونږ تاسو په کوم شوبو کې سانګو کې د بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟ د سکالرشپ په هر څنګه کې اویلیبل دي. زموږ خواهش هم دا ده چې هر هغه سبجیکټ هغه ایریا هر هغه علاقہ هغه برخه چې په کوم کې د افغانستان د ګورنمنت ضرورت دی لکه چې افغانستان کې منرل دي ٹھیک ده نیچرل ریسورسز دي اګریکلچر کې التقام کار کیږي زموږ اګریکلچر ډیر ښه دی انجینیرینګ دی میډیکل ته خاصم ډیر زیات راځي هر یو سبجیکټ چې د افغانستان سټوډنټان یو غواړي خو د افغانستان د حکومت هم پرایورټي وي ترجیحات لري هغه کې موږ د سکالرشپ اویلیبل دی هیڅ قسم په دې کې موږ داسې دغه نشته. بل مداوي چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته اورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کړي شي دا مشکل تاسو خبرې یې دا 2 کال مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغی دا 2 کال مخکې نه چې زموږ د چیرمن صاحب د ایشو د او چته کړه د ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم د 2 کال بغیر دغه پاتې نشي او اخیره پښتنه کوم جانب صاحب د ویزو مشکل دی او موږ سره دلته چې کوم سبق وي او سم خبرم کړي و انټرویو نه مخکې د ویزو مشکل چې دی دا به څنګه حل کیږي چې کوم په خپل پیسو راغلي دي او ماته یو سټوډنټ وي طالب علم وي دلته اسلامي یونیورسيټي کې چې هغه ویزا ریجیکټ شو او هغه دلته سبق وي خپل پیسې لګي د دې دغه شته چې دا ویزو را مسله شي ګوره موږ خو چې د سکالرشپ سټوډنټان دي لکه چې زموږ د سیکشن ډیل کوي د سکالرشپ سټوډنټانو سره زموږ خو یو بهترین نظام جوړ کړی دی د سټوډنټانو لپاره ٹھیک ده د ویزو هغه څه نظام دی چې افغانستان نه یا پاکستان کې چې کوم الګ سټم اپلای وکي موږ ورته وایي چې تاسو خپل ټریکینګ آی ډي چې کومه ده د ویزې والا موږ سره تاسو شیر کړئ موږ د دې ځای نه ز فورن لیټر ولي کوي انټیریر منسټری ته ٹھیک ده چې دا زموږ د سکالرشپ سټوډنټ خاطر لګا غیره پرتا شو نظام لري خو دا زماج پښتنو د عام سټوډنټ په خپل پیسو دل سبق وي بالکل سیلف فاینانس د دې څه پوزیشن دی د تاسو په دې کې مدد کولای شي د کې ګوره زموږ سره منډیټ کې د نړۍ ویزا چې ورکوي انټیریر منسټری ورکوي مونږ دا خبره بار او چته کړې ده ځکه چې سټوډنټ کا سکالرشپ ته کنه ده دا زموږ سټوډنټ دی دا زموږ ماشوم دی او زموږ دا خبره او چته کړې ده خو زموږ منډیټ صرف د سکالرشپ د پاره دی هغه د پاره خو موږ ایکسترا ایفورت کوو دو زما کار ډایرکټ نه دی دا دی چې سی کار نه دی یعنی تاسو په ځین کې دغه شته خدا موږ ته اندازه ده چې دا سټوډنټان ته چې تکلیف نه ورسېدل تا چې د په عزت سره وخت تیر کی ډیر مننه جانزیب خان صاحب د پاکستان د تعلیم پالا کمیشن کې د افغانستان د سکالرشپونو یا د بورسونو یا په یو اشتراک او د وظیفه موي دا غي د پروګرام مشر سره سکالرشپونو په اړه خبرې کولې طاهر خان به اجازه والی د الله پامان ثانک یو